او نن بیا خپلې وعدې ته پاتې راغلم ما له ځان سره دا عهد کړی و چې که دا ځل راباندې چېرته بخت مهربان شو ته یې په مخه راوستې نو لازم به درته د خپلې 15 کلنې پټې مینې اظهار کوم. نن هغه ورځ هم راغله او ده راته مخامخ ولاړې خو د تل په څېر بیا په خپل ځای ولاړ لکه کالبوت پاتې یم. هیڅ غږ مې له خولې نه خیږي. نه پوهېږم چې د دې خاموشۍ وجه څه ده. یا خو به ستا د مخ د ښکلا وجه وي او یا کوم بل څه. ته بیرته هم لاړې خو زما د زړه غوټۍ ګل نه شوې او کیدای شي چې تر ابده دغه مینه همداسې پټه پاتې شي. ستا مین تا ته د زړه خبره هیڅ نشي کولی. ګورې نه چې ستا په وړاندې څو ځل په ژبه ګونګ شو.